په هرات کې د نیالګیو د کښېنولو د ملي پروګرام په چوکاټ کې د چاپیریال ادارې عمومي مسؤلین وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه د ککړتیا او د اقلیم بدلون په رامنځته کولو کې لږ ونډه درلوده، خو په دې برخه کې د نه جبرانېدونکي زیانونه لیدلي دي. دغو چارواکو څرګنده کړه چې د اقلیم د بدلون له امله د زړه ناروغۍ، مهاجرت او وچکالۍ په هیواد کې د خپرېدو په حال کې دي او د هوا له ککړتیا سره د مبارزې او د شنه فضا د پراختیا لپاره باید لازم اقدامات ترسره سي. هرات د یو خانه وچکالي وهله، بل خانه د تیر کال زلزلو وهلو، نو د روان مصیبتونه یا د راتلونکي هغه مشکلات نه چې توقعات کېږي چې تغییر اقلیم په وجه باندې به څه راځي، نو د هغې نه مخکې د سازګارۍ دپاره ډېر څه ته اړتیا ده چې باید منګې وکړو. په ورته وخت کې د دغه ولایت د صنایعو او کانونو خونې مسؤلین او د صنعت کارانو د تولید په فابریکو کې د فلټرونو د نصبولو په برخه کې د صنعتکارانو د بشري ژمنتیا ډاډ ورکړی او وایي د زرغون چاپیریال د رامنځته کولو په برخه کې چې د پاکی هوا د تولید اصلي سرچینه ده. کوشش میکنند که تکنولوژی روزر به خاطر جلوگیری از آلودگی هوا نصب بکنن و این کار شده و در آینده هم ما تلاش میکنیم، باز هم توصیه میکنیم و نظارت و کنترل هم صورت میگیره. دو دکسترهای و حمامات داخل شهر به وجود می آمد و این نهالای ما را، مردم ما را، ساحه زندگی را تخریب میکرد، آسیب میرساند. ما با خریداری دستگاه‌های توانستیم جلو این دودها را بگیریم، تصفیه بکنیم. په همدې حال کې د هرات پوهنتون مسؤلین په دې برخه کې خپل همکاري څرګنده کړه او ویل چې د دغه پوهنتون مسؤلین او استادان د چاپیریال ساتنې د فرهنګ په رامنځته کولو کې ارزښتناک رول لوبولی دی. موږ څونه پوهنځیان چې دي خصوصا د زراعت پوهنځی انشاءالله العزیز په دې کې موږ اراخیز کمک ته چې ضرورت ولري موږ ورسره کوو او دې ته موږ آماده یو. کوره هایی که شما یادآوری کردیم تقریبا 115 کوره است که تقریبا 85 از اینها در داخل شهر بودند که فعلا نفوس شهر هرات زیاد شده. با کمیته مشترک و به هدایت مقام ولایت هرات کوره ها را هم نقل مکان صورت میگیره و بیرون از شهر به ولسوالی زندجان و ولسوالی پشترغون میره. د یادونې وړ ده چې په هرات کې د نیالګیو کښېنولو ملي پروګرام د دغه ولایت د پوهنتون په انګړ کې د سلګونو نیالګیو په کښېنولو سره پای ته ورسید.